امریکایي کمیشن د هند په استخباراتي ادارې را د بندیز لګولو سپارښتنه کړې ده. د امریکا کمیشن خبرداري ورکړې چې د را سرګرمۍ نه یوازې په هند کې بلکې په نړیواله کچه د بشري حقوقو او سولې لپاره خطر ده. د کمیشن پر راپور کې سنگین تورونه لګول شوي دي. د راپور له مخې د را هلې ځلې په هند کې مسلمانان، سکھ، دلت او مسیحي ټولنې سخت متاثر شوي دي. راپور د را پر وړاندې د پټې څارنې، هدفي وژنې او د رسنیو کنټرول تورونه په ګوته کوي. د یادونې وړ ده چې په هند کې د ټول نه زیات مسلمانان په نښه شوي دي. کله کله د گو رکشک په نوم د مسلمانانو وینه تویږي، کله کله د تجاوزاتو په تور د مسلمانانو جماعتونه او درسګاهونه شهیدان کیږي. د مسلمانانو په وړاندې یو منظمه تعصب نه یوازې بشري حقونه د خپود لاندې کوي بلکې د هند له سیکولر اساسي قانون هم خلاف ورزي ده. په اقلیتونو بریدونه، ډلهییزې وژنې، د مذهبي ځایونو بې حرمتي، د کورونو او کاروبارونو ویجاړول ورځ پر ورځ زیاتیږي. په ډیرو ځایونو کې حکومتي ادارې او انتها پسند تنظیمونو په شا ریاستي سرپرستۍ تورونه هم مخې ته راغلي دي. ځینې رسنۍ او انتها پسند مشران په ښکاره د مسلمانانو په ضد پاروونکي تقریرونه کوي چې د دې خلاف هیڅ قسمه قانوني ګام نه پورته کیږي. امریکایي کمیشن وايي په هند کې د را د کرکې کمپاین له امله 1200 د تاوتریخوالي پیښې شوي دي او د اقلیتونو په ضد د تشدد په پیښو کې 80% زیاتوالی ریکارډ شوی دی. په راپور کې دعوه شوې چې د اقلیتونو د 11 څخه نه زیات مشران په نښه شوي دي. د اقلیتونو د حقونو په اړه معلوماتو کې رد و بدل کیږي او په نړیواله کچه د پراپګاندا خپرولو لپاره کارول کیږي. دا حالات نه یوازې د هند سیکولر او ډیموکراټیک فکر ته زیان رسوي بلکې د سیمې سولې او ثبات ته هم خطر دی. په نړیواله کچه په هند کې د اقلیتونو په وړاندې د امتیازي سلوک په اړه اندېښنه ښودل شوې ده او عملي ګامونه ډېر کم لیدل شوي دي. امریکا، ملګري ملتونه او نور نړیوال تنظیمونه په هند کې د مذهبي ازادۍ د خرابېدو دغه خراب حالات ته په جوور نظر ګوري. اوس دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا اقلیت د حقونو پر ضد دغه کړنې د نړیوالې ټولنې لپاره یو سنگینه ستونزه ګرځېدلې ده؟ د یادونې وړ ده چې د کله راهیسې د هند لومړي وزیر نریندر مودي واک ترلاسه کړی د ټولې سیمې سوله په خطر کې ده. بی جی پی او RSS په نظریه باندې چلیدونکي حکومت هند په یو هند راستر کې د بدلولو هڅې کوي. د نریندر مودي پالیسي نه صرف هند بلکې د پوره سیمې دپاره خطرناک ثابتېدی شي. انتها پسندي، عسکري جنون او د ګاونډي هیوادونو سره تاوتریخوالي په وجه په جنوبي شا کې د جنگ امکانات ورځ پر ورځ زیاتیږي. ځکه نو د مودي حکومت د هند سره سره نړیوال امن ته هم خطره ده. کتونکو د جنوبي شا په اړه د دغه راپور نورې برخې به هم ستاسو سره شریکو. کتونکو د جنوبي شا په اړه د دغه راپور نورې برخې هم ستاسو سره پر روان پروګرامونو کې شریکو. د هر قسمه معلوماتي پروګرامونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دغه د ګنګړي بټن ووهئ.